سلامونه ملګرو، امید چې تاسو ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د 250 درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی چې کوم زموږ درس دی هغه هم په فیوچر سامپل باندې دی یا زمانه مستقبل باندې راتلونکي زمانه باندې دی. ولې نن به موږ دریم ګروپ افعال باندې خبره کوو، troisième groupe de verbe باندې به خبره کوو. تېر شوي ویډیوګانو کې موږ اول ګروپ افعال، دویم ګروپ افعال په آینده زمانه کې څنګه موږ استعمالولی شو، څنګه تبدیلولی شو، نو په دې هم خبره کړې وه. نو تاسو به اوس اول ګروپ افعال به هم ښه پیژنئ، دویم ګروپ افعال به هم پیژنئ او دریم به هم پیژنئ. نو راځئ چې نننی درس په دریم ګروپ افعال به موږ په زمانه مستقبل یا آینده زمانه کې څنګه استعمالوو. صحیح دی؟ ځئ چې ځو. ښه، دریم ګروپ افعال ته verb irrégulier ویلی کېږي. دغه افعال دي irrégulier ورته ځکه ویلی کېږي دغه افعال دي چې دا کوم یو قانون قاعده نه لري. دا چې څنګه مطلب ژبپوهانو جوړ کړي دي هماغسې دي، هماغسې باید تاسو زده کړئ. څنګه چې څنګه چې دي هماغسې به تاسو زده کوئ. لکه verb régulier یا regular verbs چې کوم دي هغه یو قاعده قانون لري. که تاسو زده کړئ هغې مطابق تاسو لکه نوی یو فعل راځي نو تاسو خپله هغې کې تغییرات راوستلی شئ. ولې irregular verb هغه دي چې هغې کې تاسو نشئ راوستلی. او دریم ګروپ افعال چې کوم دي هغه ټول irregulier دي. صحیح دی؟ انفینیټیو حالت کې ما دلته یو تاسو ته یو څو مثال یو شپږ دانې افعال درکړي چې هغه کوم دی: aller, apprendre, avoir, connaître, croire, faire. په دې شپږو واړو په معناګانو به تاسو پوهیږئ. دې ته verb irrégulier ویلی کېږي یا دریم ګروپ افعال ورته ویلی کېږي. نو هر کله چې دا مونږ په یو زمانه کې دې نه استفاده کوو نو دا څه قاعده قانون نه لري مشخص چې ته هغه تعقیب کړي او هغسې ته دا بدلی. صحیح دی؟ نو دې دپاره verb irrégulier ورته ویلی کېږي. aller ویلی کېږي تګ ته، apprendre زده کړې ته ویلی کېږي، avoir لرلو ته ویلی کېږي، connaître چې کوم دی هغه پوهېدلو ته ویلی کېږي، یو شی باندې چې ته پوهېږې. croire ما ویلی کېږي مثال یقین لرل زما په فکر باندې، زما په آن باندې. faire جوړولو ته هم ویلی کېږي، کولو ته هم ویلی کېږي. صحیح دی؟ نو دغه بیا ما څه مخکې په جملو کې استعمال کړي وو مثالونو کې. نو راځئ چې مخکې ځو. ښه، مثالونو تګ نه مخکې ستاسو مخکې بیا ما تکراري دا راوړی دی چې هر کله تاسو په آینده زمانه کې کله تاسو سره کومو ضمیرونو سره به تاسو ورب سره کوم لیټرونه به تاسو اضافه کوئ، لکه څنګه چې ما تېرو شوي ویډیوګانو کې کړي د اول ګروپ افعال او دویم ګروپ افعالو سره. دلته هم هغه یو شی دی که هر کله ژ راشي ورب سره به تاسو آ ای اضافه کوئ، کله چې چو راشي ورب سره به تاسو آ اس اضافه کوئ، ایل یا ال نو ورب سره به تاسو آ اضافه کوئ. نو چې راشي ورب سره به تاسو او ان اس اضافه کوئ. وو چې راشي ورب سره به تاسو زد اضافه کوئ. ایل یا ال جمع چې راشي تاسو به ورب سره او ان ت اضافه کوئ. نو په تېره شوي ویډیوګانو کې هم دا تاسو ویلی وو، نو تکراري مې ځکه بیا تاسو ته راوړو چې صحیح مو یاد شي. راځئ چې ځو مثالونو ته. ښه، اوس apprendre موږ راوړی دی، دا په خپل انفینیټیو حالت کې دی. نو هر کله چې دا تاسو په آینده کې استعمالوئ نو تاسو به څنګه وایئ؟ j'apprendrai. اوس تاسو که تېرې شوي ویډیوګانې وګورئ اول ګروپ افعال او دویم ګروپ افعال، هلته به موږ هغه چې یو verb به کوم اصلي انفینیټیو حالت کې و هغې سره به صرف آ ای د ژ سره اضافه کوو. ولې دلته که موږ ګورو apprendre چې کوم دی هغه د ا سره ختم شوی، ام ترې لرې کړی دی او ا نه بعد موږ آ ای راوړی دی. صحیح دی؟ ځکه چې دا دې ته verb irrégulier ویلی کېږي. داسې که تاسو دویم ته وګورئ tu apprendras. صحیح دی؟ داسې که تاسو دریم ته وګورئ il یا elle apprendra. صحیح دی؟ داسې که تاسو وګورئ nous apprendrons. nous apprendrons. تاسو که تاسو وګورئ vous apprendrez. vous apprendrez. تاسو که لاندې وګورئ il یا elle جمع ils apprendront. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم j'apprendrai، tu apprendras، il یا elle apprendra، nous apprendrons، vous apprendrez، یا il یا elle ils apprendront. صحیح دی؟ زه بیا تکراروم j'apprendrai، tu apprendras، il یا elle apprendra، nous apprendrons، vous apprendrez، ils apprendront. صحیح دی؟ نو که تاسو اولنی ګروپ افعال دویم ګروپ افعال که تاسو وګورئ هغه verb به خپل اصلي حالت انفینیټیو حالت کې راته، صرف آ ای به مو ورسره یا آ اس یا آ به مو ورسره اضافه کوو یا او ان اس یا ا زد یا او ان تی به مو اضافه کوو. خو دلته ترې موږ لرې کړی دی او نور هم ورسره دا اضافه کړي دي. صحیح دی؟ مخکې ځو. اوس connaître تاسو وګورئ. صحیح دی؟
je connaîtrai, tu connaîtras, il y a elle connaîtra, nous connaîtrons. صحیح دی. vous connaîtrez, il y a elle connaîtront. صحیح دی. je connaîtrai, tu connaîtras, il y a elle connaîtra, nous connaîtrons, vous connaîtrez, il y a elle connaîtront. صحیح دی. نو دا و connaître. بل مثال ته ځو. دریم موږ سره دی faire. صحیح دی. نو faire به موږ څنګه کله که دا موږ سره آینده زمانه کې به دا موږ څنګه استعمالوو؟ je ferai, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. زه بیا تکرارم. je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. صحیح دی. دا و faire. تاسو هر کله غواړئ په آینده زمانه کې دا verb irrégulier بدل کړئ نو تاسو باید داسې بدلوئ. نو مننه ملګرو، دا اوس زموږ نننی درس. الله دې وکړي چې تاسو پوه شوي، تاسو زده کړئ. دریم ګروپ افعال په آینده زمانه کې، زمانه مستقبل کې. ملګرو دا ټولې ویډیوګانې تاسو سره نه بیا وګورئ، دغه ټول درسونه وګورئ. تقریبا دا 250 درسونه ورسېدل. نو تاسو دا بیرته تکراري ګورئ. څومره چې دا تاسو تکراري ګورئ هغه درسونه بیرته تکراریږي، ستاسو به هر څه بیرته ذهن ته راځي او بل استفاده ترې کوئ، خبرې کوئ، عملي مثالونه پرې جوړوئ تر څو ستاسو صحیح زده شي. او دغه ټولې ویډیوګانې دغه زما یوټیوب چینل ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټول وطنوال ترې فایده واخلي او څه نه څه زده کړي. مننه ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.